تاسو او ستاسو په شمول ډیرو خلکو به نحوه او نحومیر کتاب یو کرت دو کرته یا بار بار ویلی وي، لیکن تر اوسه پورې به په تاسو کې ځینې خلکو ته دا معلومات نه وي چې په دې کتاب کې څه شی دي او دا مکمل کتاب په څو حصو او جزونو باندې مشتمل دی. نو په دې یوې ویډیو کې به نن موږ د دې مکمل کتاب خلاصه جزونه او حصې په مختصرې او اسانې طریقې سره انشاء الله الرحمن ووایو. که تاسو ته زموږ دغه تیاره کړی شوي اجمالي خلاصه د نحومیر کتاب یاده وه، نو بیا به کله هم تاسو ته په دې کتاب کې او نحوه کې هیڅ قسم مشکل مخې ته رای نشي انشاء الله الرحمن. نو راځو دا اجمالي خلاصه د نحومیر کتاب وایو. نحومیر کتاب چې دی دا مشتمل دی په 4 حصو او 4 جزونو باندې. په دې نحومیر کتاب کې په دې ټول کتاب کې 4 حصې دي، 4 جزونه دي. په اولنی جز او په اولنی حصې د نحومیر کې 12 فصلونه دي. په اولنی فصل کې د لفظ او دارنګې د لفظ د اقسامو بیان دی. په دوهم فصل د نحومیر کې د جملې او دارنګې د جملې د اقسامو بیان کیږي په نحومیر کې. په دریم فصل کې د مرکب غیر مفید بیان دی او په 4م فصل کې د جملې د ترکیب کولو طریقه ذکر کیږي او په 5م فصل د نحومیر کې د اسم، فعل او حرف علامات بیانیږي. د اسم علامات به ذکر کی درته، د فعل او د حرف په 5م فصل کې. او په 6م فصل د نحومیر کې د معرب او مبنی تعریف ذکر کیږي او په 9م فصل د نحومیر کې د معرب او مبنی تعداد به درته ذکر کیږي چې معرب دا څو دي او مبنی څو دي او کم کم دي، د دې وضاحت. په 8م فصل کې د اسم غیر متمکن اقسام به درته ذکر کیږي. په 9م فصل کې په اعتبارات مختلفو سره د اسم اقسام به درته ذکر کیږي. د اسم اقسام به درته ذکر کی په اعتبارات مختلفو سره په 4م فصل کې، په 9م فصل کې. او په 10م فصل کې به درته د اسم متمکن اعراب ذکر کی. په 8م فصل کې د اسم غیر متمکن اقسامو او په 10م فصل کې به څه درته ذکر کی؟ د اسم متمکن اعراب به ذکر کی. او په 11م فصل کې به درته د فعل مضارع اعراب ذکر کی. او په 12م فصل کې به درته د عواملو اجمال ذکر کی. د عواملو اجمالی خلاصه به درته په 12م فصل کې څه کی؟ ذکر کی. نو دا د نحومیر کتاب د اولنی جز د اولنی حصې خلاصه اجمالی ما تاسو ته ذکر کړه چې د نحومیر په اولنی جز کې 12 فصلونه دي، په اولنی حصه کې 12 فصلونه دي. په اول فصل کې د لفظ
اقسام او دارنګې د لفظ بیان دی. په دوهم فصل کې د جملې او د جملې د اقسامو، په دریم فصل کې د مرکب غیر مفید، په څلورم فصل کې د ترکیب کولو طریقه، او په پنځم فصل کې د اسم فعل او حرف علامات به درته ذکر کی. په شپږم فصل کې د معرب او مبني تعریف به درته وکړي. په اووم فصل کې د معرب او مبني تعداد به ذکر کی. په اتم فصل کې د اسم غیر متمکن اقسام به ذکر کی. په نهم فصل کې د اسم اقسام به ذکر کی درته په اعتبار د اعتبارات مختلفو سره. او په لسم فصل کې د اسم متمکن اعراب به ذکر کی. او په 11 فصل کې د فعل مضارع اعراب به درته ذکر کی. او په 12 فصل کې د عواملو اجمالی خلاصه به درته ذکر کی. ان شاء الله الرحمن که د نحو امیر ویلو څخه مخکې تاسو د نحو امیر دغه اجمالی خلاصه یاد کړئ، نو بیا به تاسو په نحو امیر هم ډیر په اسانه طریقې سره پوهیږئ. او که کم استادان دغه ویډیو ګوري نو هغه ته هم زمونږ دا درخواست دی چې کله نحو امیر پړاووئ، نحو امیر شاګردانو ته وایي، نو د نحو امیر د ویلو نه مخکې هغو ته دا د نحو امیر اجمالی خلاصه ولیکئ، د دې نقشه ورته جوړه کوي او په یاده کوي، تر څو پورې چې دا اجمالی خلاصه د نحو امیر نه یاده کړي تر هغه پورې نحو امیر کتاب ورته مه شروع کوئ. دا نقشه چې چاته یادوي، دا اجمالی خلاصه چې چاته یادوي، نو انشاءالله الرحمن هغه بیا په نحو امیر او په نحو باندې په ډېرې اسانې طریقې سره پوهیږي او هغه ته بیا په نحو کې څه مشکل نه راپېښېږي. دا وه زموږ د نحو امیر کتاب د اولنی جز د اولنۍ حصې اجمالی خلاصه چې 12 فصلونه و. راځو دوهمې حصې د نحو امیر ته. د نحو امیر په دوهمه حصه په دوهم جز کې 3 بابونه ذکر کیږي. بیان د څو بابونو کیږي؟ د 3 بابونو. په اولنی باب کې به درته حروف عامله ذکر کیږي. په دوهم باب کې به درته افعال عامله ذکر کیږي. او په دریم باب کې به درته اسماء عامله ذکر کیږي. دا د نحو امیر د کتاب د دوهمې حصې خلاصه وه اجمالي، چې په دوهمې حصې د نحو امیر کې څه ذکر کیږي؟ 3 بابونه. په اولنی باب کې حروف عامله، په دوهم باب کې افعال عامله، او په دریم باب کې اسماء عامله. د نحو امیر کتاب په دریمې حصې کې په دریم جز کې هغه درته علامه صاحب خاتمه ذکر کوي. څه به ذکر کي؟ خاتمه. دا د نحو امیر کتاب دریمه حصه او دریم جز دی. خاتمه دا بیا په بیان د توابعو کې ده. په خاتمه کې به علامه صاحب درته توابع ذکر کي. بیا دا توابع دا 15 دانې دي. اول چې دی صفت، نو اول به درته صفت ذکر کي. دوهم تاکید، نو بیا به د تاکید بیان درته وکړي. دریم بدل، څلورم عطف بیان، پنځم عطف بحر. نو دا د نحو امیر کتاب د دریمې حصې د دریم جز اجمالي خلاصه وه، چې د نحو امیر کتاب په دریمه حصه کې بیان د څه شي دی؟ خاتمې دی. او په خاتمه کې بیا بیان د څه شي دی؟ د توابعو. توابع بیا څو دي؟ 5: صفت، تاکید، بدل، عطف بیان، عطف بحر. او د نحو امیر کتاب څلورمه حصه یا څلورم جز کې بیان د مستثنا دی. د نحو امیر کتاب کې چې کوم اخرنی جز دی، اخرنی حصه ده، په هغې کې به څه درته ذکر کی؟ باب د مستثنا. د مستثنا بحث او بیان به درته ذکر کی او وی. نو دا وه د نحو امیر کتاب اجمالي خلاصه. په نحو امیر کتاب کې په اولنی جز کې په اولنی حصه کې 12 فصلونه دي. په دوهمه حصه کې بیان د 3 بابونو دی. په دریمه حصه کې بیان د خاتمې، او په څلورمه حصه کې بیان د باب د مستثنا. او د تاسو ټولو ملګرو څخه دا هیله کیږي که تاسو غواړئ چې په همدې طریقې باندې موږ د نحو امیر د کتاب تفصیلا خلاصه هم ووایو، نو هر یو ملګری په کمنټ کې لازما ولیکئ که تاسو
د دې نحو امیر کتاب تاسو اجمالا، دا خو اجمالا خلاصه موږ وویلې، تفصیلا خلاصه هغه هم غواړئ نو بیا په کمنټ کې ولیکئ، نو انشاءالله الرحمن بیا که د ملګرو رایه وه نو خامخا هغه به بیا هم موږ وایو په تفصیل سره. دا خو د ټول کتاب اجمالا خلاصه وه.